د خوشحالۍ خبر د پستې باغونه افغانستان کوم ولایتونو کې جوړیږي؟ سلام دوستانو، ستړي مشي، وخت مو پخیر. د هلمند د کرنې ریاست د بڼوالۍ د ملي پروګرام او مرستې کورس مؤسسې د بدیل معیشت پروګرام په اساس پر لسګونه جریبه ځمکه 50 بڼوالو ته د پستې بڼونه نهالوي. د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکو وایي د پلان له مخې به 50 بڼوالو ته په نهر سراج ولسوالۍ کې د پستې باغونه جوړ کړي چې په دې تړاو یې روزنه هم ورکړې ده. نوموړی وایي د دغه پروګرام له مخې یې لومړی بڼوالو ته د پستې د پیوند د ځمکې د آماده کولو نقشې او نور مهم مسایل وزده کړي دي. نوموړی وایي تر دې وړاندې یې هم په 314 جریبه ځمکه د کروندګرو لپاره د پستې باغونه په دغه ولایت کې کرلي دي او دغه پروګرام ته به دوام ورکړي. پسته د افغانستان د وچو مهمو میوو څخه ده چې ډیره د بدخشان، تخار، غور او دایکنډي ولایتونو څخه ترلاسه کیږي.